دا شوه د هوکس لا. نو موږ به داسې وکړو هر ځایګي ته موږ وخوځو د خپل ځای نه دې ځای ته مو وخوځو سپرنګ هم راښکو او څومره مو وخوځو نو 1 میټر یا 2 میټره یا 3 میټره یا نیم میټر یا هر څه نو موږ به ورته ووایو بای ایکس میټره مو وخوځو. نو د هوکس لا په حساب باندې په ده باندې چې کوم زور دی دا سپرنګ کم سپرنګ دی نرم دی سخت سپرنګ دی هر څه چې دی خو د سپرنګ کانسټنټ کې دی په دغه کې ټوله خبره شته او د موږ د خپل ځایګي نه خوځولی دی ایکس میټره نو دا په د باندې زور دی. دغه بلاک کې اکسلریشن څومره دی نو ستاسو په موږ دا معلومه کړه چې په ایکس اړخ کې به د اکسلریشن د نیوټن د قانون په حسابي د سپرنګ زور د په ماس ویشلی ځکه تاسو دې خبرې ته پام وکړئ د نیوټن قانون موږ ته دا وایي چې په دې کې به څونه اکسلریشن پیدا کیږي که په د باندې یو اضافي زوري دا د نیوټن قانون موږ ته ده. خو د نیوټن قانون دا موږ ته دا نه وایي د زور شکل څه دی سړي پې لګولی دی ټیکټر پې لګولی دی موټر پې لګولی دی ځمکې پې لګولی دی رسۍ پې لګولی دی مرجانې پې لګولی دی چا پې لګولی دی دا خبره د دې سره د نیوټن څه کار نشته دغه قانون ایکا معنی دی د هر زور دپاره. اوس د سپرنګ دا زور یو ډېر خاص زور دی نو د دې لپاره هوک موږ ته وویلې چې دا د دې زور شکل دا دی چې سپرنګ زور ولګوي نو سپرنګ دومره زور لګوي نور څه هغه نه وایي او سپرنګ دومره زور لګوي. نو موږ بیا د هوک نه د زور دا شکل را واخلو د هوک په لاس باندې رابرټ هوک په لاس باندې موږ د زور شکل وپېژندو چې زور څنګه کوم قسم زور دی او بیا به د نیوټن قانون له راشو او د هغه نه به دا تپوس وکړو چې اوس اکسلریشن څونه پیدا کېږي. نو د نیوټن په قانون کې موږ دغه زور ورنچکو نو زور د سپرنګ ماینس کې ایکس دی او بیا په ماس باندې ویشلی. اوس دا هغه شرط دی چې ما تاسو ته خبره کوله کله چې په یو شي باندې یو زور داسې وي چې هغه د هغه شي د ځایګي د بدلون سره نیغ په نیغه کمیږي او زیاتیږي نه صرف دا بلکې دغه منفي دا نه هم پکې منفي مطلب دا چې کله موږ دا بلاک د خپل ځای نه ښي لاس ته وخوځو نو زور ګس لاس ته وي او کله چې موږ دا بلاک د خپل ځای نه ګس لاس ته وخوځو نو زور ښي لاس ته وي یعنی د ځایګي د بدلون په چپه باندې چې که ځایګي کې بدلون موږ پازیټیو راوستو ښي لاس ته نو زور ګس لاس ته دی او که ځایګي کې موږ بدلون راوستو ګس لاس ته نو زور ښي لاس ته دی. ستاسو خپله تجربه دا شته که دا بلاک تاسو دا سپرنګ ورغونډ کئ نو سپرنګ سړی واپس تیکه کوي او کله چې دا بلاک تاسو دا سپرنګ راکاږئ نو سپرنګ تاسو واپس راکاږي. نو سپرنګ دا زور همیشه د ځایګي د بدلون په چپه وي. دغسې زور همیشه زنګېدونکي خوځښت پیدا کوي. نو موږ به دا اوس وګورو چې د دې نه موږ دا زنګېدل څنګه راوباسو. دا وګورو چې دې کې زنګېدل نو موږ ته دا پته ولګېده چې په دې بلاک کې اکسلریشن یا په دغه ګټه کوم چې په دغه پورې تړلې ده سپرنګ کې په دې کې اکسلریشن پیدا کیږي د سپرنګ کوم قسمه سپرنګ موږ په کار راولو کې دغه موږ ته وایي یعنی سخت سپرنګ نرم سپرنګ کوم قسمه سپرنګ دی او کوم قسمه بلاک هم ورپورې تړلی دی وړوکی دی که غټ دی دغه ماس دی د بلاک کوم چې په سپرنګ پورې تړلی دی او د خپل ځای نه دا د خپل ځای نه څومره خوځول شوی دی دا بلاک یعنی سپرنګ څومره راښکلی شوی دی یا څومره ورغونډ کړی شوی دی ایکس موږ ته دا ښیي. نو دا اکسلریشن په دغه دریو څیزونو باندې پورې اړه لري. د دې مطلب دا شو راځئ چې د اکسلریشن د لږ یو څو څیزونو ته وګورو په غور باندې. د دې مطلب دا شو چې کله موږ یو څیز په سپرنګ پورې تړلی دا بلاک په سپرنګ پورې تړلی دی او بیا دغه بلاک موږ د خپل ځای نه وخوځو دې ځای ته موږ x = 0 وایو کوم چې د تولې ځای دی کله چې سپرنګ نه راغونډ شوی دی او نه غځول شوی دی نو دغه x = 0 دی
او د دې ځای نه چې کوم موږ مخکې یا وروسته دغه خوځو نه دغه ته موږ x وایو هم د x په چاپه دی دلته پکې دا نیګیټیو دی که x پازیټیو وي یعنی دا بلاک مونږ وخوځو ښي لاس ته نو اکسلریشن به ګس لاس ته ځکه چې اکسلریشن به موږ سره نیګیټیو راشي د دې مطلب دا دی چې اکسلریشن نو دا خو خامخا به داسې کېږي ځکه چې مونږ زور وکتو او نیوټن ویلي چې اکسلریشن په هغه اړخ کې پیدا کېږي په کوم اړخ کې چې زور وي نو دا خو سمه ده بله خبره دا ده که دا بلاک مونږ د خپل ځای نه ډېر راښکه یعنی دا ایکس غټي 2 میټره 3 میټره 4 میټره نو بیا به د اکسلریشن زیات پیدا کېږي یعنی اکسلریشن د دغه سره نیغ په نیغه بدلی د زیږي د بدلون سره که دا بلاک مونږ ګس لاس ته وخوځو یعنې دا سپرینګ هم ورغونډ کړو نو اکسلریشن به ښي لاس ته وي دا خو ښکاره خبره ده ځکه چې زور په ښي لاس ته وي نیوټن وایي چې په کوم اړخ کې اضافي زور وي په هغه اړخ کې اکسلریشن پیدا کېږي نو دا خو ټیک ده او که دغه ایکس ډیري دې طرف ته نو بیا هم اکسلریشن ډیري یو ځای په دې خوځښت کې داسې دی چې هلته اکسلریشن صفر شي یعنی کله چې دی دغه تولې د ځای نه تېرېږي د دې اکسلریشن صفر کله چې ایکس صفر وي نو که صفر پکې مونږ دغلته ولګوو نو اکسلریشن صفر شي یعنی کله چې دا سپرینګ نه غځول شوی دی او نه ورغونډ کړی شوی دی نو اکسلریشن زیرو دی نو په دغه د دې خوځښت په دوران کې کله چې دا بلاک د دې سپرینګ په وجه باندې مخکې وروستو ځي نو دی خو خامخا د ایکس زیرو نه صفر نه هم تېرېږي د دې وخت دا هغه مقام دی کوم ځای کې چې د دې اکسلریشن بیخي زیرو شي نو نیوټن په قانون سره سمه ده دا خبره ځکه چې په دغه یو د وخت په دغه یو لمحه باندې سپرینګ نه ورغونډ کړی شوی دی او نه غځول شوی دی نو خامخا چې زور نشته نو اکسلریشن د یو لحظې دپاره صفر شي ځکه چې زور صفر شي خیال هم دی نو په دې ځای کې تاسو دا صفتونه وکتل په اکسلریشن کې مونږ راځو دې ته به اوس راځو چې د دې نه دا زنګېدل څنګه راوځي نو د هغې دپاره به لږه خواري کول غواړي او هغه دا ده چې دا اکسلریشن چې مونږ کوم معلوم کړو د دې سپرینګ د دې ماس په سپرینګ پورې تړلی ده په دې کې تاسو ضروري ده چې هر څه پیژنئ دا کې ما ته دا وایي چې کوم قسمه سپرینګ دی دا ماس چې کوم دی دا کوم بلاک ورپورې تړلی شوی دی د هغې ماس او بیا دغه بلاک د خپل ځای نه څومره خوځول شوی دی دا درې څیزونه دي په دې کې اوس راځئ چې واپس لاړ شو کوم څیزونه چې د خوځښت لپاره موږ یې زده کړي وو چې په ایکس اړخ کې یو بلاک دی چې د ایکس ایزیکل ټو 0 د ایکس ایزیکل ټو 0 دی او د دې نه چېرته موږ دلته هر یو شی چې دی چې هغه د هغه زیږې د دې په حساب باندې کوم ځای نه چې موږ کچ کوو د هغه زیږې دا دی چې کوم ته موږ ایکس وایو بلاک دی او کوارشه شی نو په ده کې چې هر څه ویلاسټي ده نو هغې ته موږ وایو یعنی ویلاسټي برابره ده چې د ده زیږې بدلیږي او که نه یعنی دغه ایکس که بدلیږي او دغه بدلون د ځای د بدلون ریټ موږ معلوم کړو ډي ایکس بای ډي ټي نو دغې ته موږ ویلاسټي وایو دا خبرې موږ کړي دي مخکې بیا موږ ویلي چې په ده کې اکسلریشن چې کوم دی دا خو ویلاسټي شو په ایکس اړخ کې په ده کې اکسلریشن چې کوم دی په ایکس اړخ کې هغه بیا موږ وایو چې د ده په ویلاسټۍ کې څومره بدلون راځي هغې ته موږ اکسلریشن وایو نو اوس که موږ د دغه بره نه د ویلاسټۍ دغه تعریف راوالو او په دې اکویشن کې ور وټومبو نو دا به شي دوه ډیریویټیو به شي ځکه چې ویلاسټي به خپله د زیږي بدلون ریټ دی نو دا پکې لږ غونډه میتھمیټیکل ډیټیل دی نو دا اکسلریشن چې کوم دی دا موږ وایي ډبل ډیریویټیو دی یا دوه پرله پورې ډیریویټیوز دي د څه د زیږي یا یو ډیریویټیو دی د ویلاسټي یو ځل ډیریویټیو او یا د زیږي پرله پورې دوه ډیریویټیو چې موږ واخلو زموږ د d2x by dt سکویر نو دا اکسلریشن چې کوم دی دا موږ په دې بڼه لیکلی شو دې ته وایي ډیفرنشل فارم د ډیفرنشل فارم کې
نو اوس موږ دې ځای ته راورسېدو په مزه موږ ورنږدې کېږو دا زنګېدل به موږ د دې خوځښت نه راوباسو نو موږ دا وکتل چې اکسلریشن چې کوم دی په ایکس اړخ کې د دغه بلاک دا برابر دی کم قسمه سپرینګ پورې دا بلاک تړلی شوی دی د دغه بلاک ماس څومره دی غټ دی که وړوکی دی یعنی درون بلاک دی سپک بلاک دی او بیا دغه بلاک د خپل ځای نه څومره یعنی د ځایګی څه دی نو دا خو اکسلریشن او اوس موږ دا وکتل چې دا اکسلریشن برابري د دغه ځایګي د دوو ډیریویټیو دې ځای ته موږ راورسېدو دا اوس د اکسلریشن ما په بدله بڼه دلته ولیکو دا په انګریزي کې وایي differential equation هر differential equation چې کمی هغه د یو پیښې رڼا کوي نو دا زموږ differential equation چې کم دی دا د زنګېدونکي سي کم چې یو بلاک دی په سپرینګ پورې تړلی دی د هغې بیان دی او د هغې بیان د یو differential equation په شکل کې دی نو بیا خلک وایي چې د دغه پیښې پوره معلومات کولو لپاره موږ له پکار دي چې موږ دا differential equation د دې رڼا وکړو دا روڼ کړو سلوشن یې راوباسو نو راځئ چې د دې differential equation سلوشن راوباسو نو equation به دلته زه دوباره ولیکم زموږ differential equation دی د زیږي د بلاک د زیږي دوه پرله پورې ډیریویټیو د ټایم په حساب چې موږ واخلو نو هغه موږ له راکوي د یو سپرینګ کانسټنټ کې په ام ویشلي او زیږي واپس راکوي نو یو خود کله چې داسې قسمه مسله را پیدا شي نو موږ وایو د دې سلوشن راوباسئ سلوشن څه مطلب دی سلوشن مطلب دی نو په انګریزي کې وایي ایکس بیان کا as a function of time یعنی دا ایکس چې کوم دا زیږې د دې بلاک زیږې د ټایم سره څنګه بدلیږي د دې ایکس زیږې د ټایم سره داسې بدلیږي چې کله زه د ایکس دوه ډیریویټیوز واخلم لکه څنګه چې دلته دي نو د هغې نه ایکس واپس راشي دا به څنګه بدلوني په ټایم کې چې د یو شي ته دوه ډیریویټیوز واخلې یو داسې فنکشن چې د هغې ته دوه ډیریویټیو واخلې او د هغې نه هماغه فنکشن دوباره جوړ شي نو آیا دا ایکس موږ د ټایم په بڼه باندې داسې لیکلی شو د ټایم طاقت دوه نه ځکه چې زه د دې ایکس دوه ډیریویټیو واخلم ګوره ورته نو د دې نه ایکس دوباره نه جوړېږي لومبي ډیریویټیو سره دوه ځله ټي شو او دویم ډیریویټیو سره به څه چلو شي دوباره یې ډیریویټیو واخله نو د ټي ډیریویټیو خو یوي نو دوه نو چې د ایکس ما دوه ډیریویټیو واخیسته نو ایکس د ټي طاقت دوه برابر دی خو د دویم ډیریویټیو نه پس ما صرف دوه راغی ټي پکې سره ختم شو نو ایکس دا نشي کېدی ایکس ماله داسې پکار دی چې زه دوه ډیریویټیو واخلم او د هغې نه دوباره ما سره ایکس راشي لږ سوچ وکړئ نو زه به تاسو ته جواب ووایم که ایکس زه داسې ولیکم چې ایکس چې کوم دی هغه کوساین ټي دی د ټایم په بڼه یې داسې ولیکم نو خیال مو دی چې اوس موږ دوه ډیریویټیو واخلو نو څه چل به کېږي راځئ چې واخلو د ایکس چې زه یو ډیریویټیو واخلم نو د کوساین ډیریویټیو ما سره منفي سایني خو دا خو لومبی ډیریویټیو شو دویم ډیریویټیو چې واخلم نو د ساین ډیریویټیو کوساین یو دلته د منفي ساین د مخکې نه راغلی نو دا به شي منفي کوساین ټي نو ایکس خو را سره رانغی خو منفي ایکس را اینې کوساین ټي د ایکس برابر دی نو ایکس خو را سره رانغی واپس خو منفي ایکس را سره راغی کم از کم نو ورنږدې شوي یو خو کار سم شو ځکه که تاسو وګورئ نو په هغه ډیفرنشل اکویشن چې کوم دی هغه ما سره داسې دی d2x by dt سکویر منفي k په m ویشلې او x یعنی هغه منفي پکې شته هلته نو منفي هم پکې را سره راغله
دوه ډیریویټیو مې چې د x واغستو نو x هم را سره راغی او منفي هم را سره راغله نو کار وشو خو دا k په کار ده چې راشي k په m ویشلې دا هم ورسره راشي نو بیا به مونږه x صحیح د ټایم په بڼه باندې لیکلي نو دغې سره به څه کوو نو که تاسو لږ سوچ وکئ او لږه نور اندازه ولګوئ نو خبره به راته اسانه راځئ چې x داسې ولیکو کوساین ونه لیکو کوساین ولیکو خو د دې ټي سره دلته د k په m ویشلې او سکویر روټ واخلو دا ټولې زه اندازې لګوم دلته د سلیوشن د راوښکلو دپاره د دې یو میتھمیټیکل طریقه هم شته په هغې باندې هم راوښکلی شو خو دا خو هسې موږ د خپلو تجربو نه د خپلې تجربې نه ویلی شو چې دا x به د ټایم په بڼه څنګه لیکو یعنې هغه کوم فنکشن دی چې x موږ د یو داسې فنکشن په شکل کې ولیکو د ټایم فنکشن چې د هغې موږ دوه ډیریویټیوز واخلو او د هغې نه x دوباره جوړ شي نو هغې کې خو موږ کامیاب شو کوساین یا ساین یا کوساین دی یا ساین دی او یا اکسپوننشل دی هغې ته لا موږ نه یو تلي ځکه چې د اکسپوننشل ته هر څومره ډیریویټیوز واخلې یعنې x اکسپوننشل طاقت ټایم د دې کو ته هم څومره ډیریویټیو واخلې نو x by x یعنی dx by dt هم د e پاور t برابر دی او d2x by dt طاقت دا هم د e پاور t برابر دی د x برابر ځکه چې e پاور t ته موږ x ویلی دی او که دریم ډیریویټیو دی واخلو نو دغسې وي خو او یا کوساین او ساین کې هم دا کمال شته خو ساین او کوساین د دویم ډیریویټیو نه پس واپس خپل حالت ته راځي اوس راځئ چې دوه ډیریویټیو واخلو نو کله چې مې پکې دا k په m ویشلې او سکویر روټ دا چې مې کله په دې کوساین کې دننه ورټوم به د دې سره به څه چلو شي تاسو ته پته ده چې د لومبي ډیریویټیو سره به دا سکویر روټ k په m ویشلې دا به بار راوځي دغې ته موږ چین رول ویلی دی او د کوساین ډیریویټیو به ساین شي او دغه به په خپل ځای راشي دا خو تاسو ډیریویټیو زده کړي دي دغسې موږ ډیریویټیو اخلو خو د کوساین ډیریویټیو صرف ساین نه منفي ساین دلته منفي ولو اوس دویم ډیریویټیو به یې واخلو څه چل به وشي اوس خو k په m ویشل سکویر دا خو کانسټنټ دی یا ټاکلی نمبر دی دغې ته خو ډیریویټیو څه نه وایي د ساین ډیریویټیو کوسایني او ورسره به دغه k اوور m سکویر روټ به بار راوځي نو k یو خو بار راوتی دی په لومبي ډیریویټیو کې دلته یو به بل بار راوځي او د ساین نه به کوساین جوړ شي او سکویر روټ k په m ویشلې ځله t به سمه ده اوس وګوره کله چې مونږه دغه k سکویر روټ k by m دا یو بل سره منفي سکویر روټ باندې که سکویر باندې شي دواړه یو بل سره ضرب شوي دي دا منفي په خپل ځای راشي نو سکویر روټ به ختم شي کله چې دوه سکویر روټه مونږه یو بل سره ملټیپلای کو نو سکویر روټ د منځه لاړ شي او باقی پاتې شو کوساین د k او د m سکویر روټ ځله ټایم نو دغه برابر دی دغه خو د x برابر دی که نه کوساین یعنې دغه زمونږ x دی او ورسره اضافي شی د دوه ډیریویټیو سره راغی چې منفي k په m ویشلې منفي k په m ویشلې او دا باقي چې کوم شی دی دلته راغی دا خو x دی که نه بره وګورئ تاسو دا x دی نو x موږ سره دوباره راغی نیګیټیو هم راوویشته بار چې کوم زموږ په کار و k په m ویشلی هم بار راوویشته د دوه ډیریویټیو سره او په خپله x بیا x پاتې شه نو زمونږ ډیفرنشیل ایکویشن هم دغه وکنه د ماس په سپرینګ پورې تړلی د هغې نه چې که نیوټن قانون مونږ ورته اپلای کړو نو مونږ سره خو دا ایکویشن راغلی وکنه برابر دی د منفي k په m ویشلې ځله x نو دا x چې کوم دی دا داسې په کار دی چې د دې مونږ کله دوه ډیریویټیو واخلو نو مونږ سره منفي هم راشي د ډیریویټیو په نتیجه کې
کې په ام ویشل هم راشي د ډیریویټیو په نتیجه کې څو خبرې دي یعنی منفي پکار ده یو هو کې په ام ویشل چې دا ته راشي دا ټول خبرې دي د ډیریویټیو د دوه ډیریویټیو په نتیجه کې راتلل پکار دي x د څه پکار دي او x په پس په خپل راشي نو دا فنکشن چې کوم موږ ولیکو دا دغه کار کوي نو x موږ دغه سلی کلی شو نو ته ځنه به مونږه که خیری بیا شروع کو او مونږ زنګېدل دغه ماس په سپرینګ پورې تړلې دی د دې مخ کې رستدلل او د خپل ځایګي د سر دوباره کولو ایکویشن مونږ ته په لاس راغی او دا مونږ د کوم ځای راويست د نیوټن د قانون نه د نیوټن په قانون کې ډېر پیښې رڼېږي دا تاسو ته اوس ورو پته لګي